په دې ویډیو کې موږ تاسې غواړو د څو متحوله الجبري افادو په هکله لږ څه بحث او خبرې وکړو. راځئ ولیکو A جمع B څو کېږي په داسې حال کې چې د A قیمت 9 وي او د B قیمت 2 وي. تاسې ویډیو ودروئ او هڅه وکړئ چې دا سوال په خپله کار کړئ. ښه ده، اوس به نو موږ تاسې دا سوال په ګډه سره کار کړو. هر کله چې تاسې په الجبر کې څو متحوله الجبري افادې لیدلې او نو ستاسې لومړنی کار به دی چې د هر یو متحول په ځای باندې به د هغې اړوند قیمت تعویضوو. په دې ځای کې زموږ او تاسې دوه متحوله دي، یو A ده بل B ده. د A قیمت هم راکړی شوی او د B قیمت هم راکړی شوی دی. یوازې قیمتونه به په خپلو ځایونو کې تعویض کړو. دلته د A قیمت 9 ده، نو ولیکو چې 9 جمع او د B قیمت 2 ده. 9 جمع 2 مساوي کېږي له څو سره؟ 9 جمع 2 مساوي کېږي له 9 سره. نو زموږ او تاسې ځواب 9 شو. راځئ چې یو بل مثال هم کار کړو. ولیکو چې x ضرب y منفي y جمع 3x څو کېږي په داسې حال کې چې x مساوي وي له 3 سره او y مساوي وي له 2 سره. لکه څرنګه مو چې مخکې ووې یوازې د متحولینو په ځای باندې د هغه اړوند قیمتونه لیکو. دلته زموږ او تاسې د x قیمت 3 دی، نو لیکو چې 3 ضرب y قیمت 2 ده منفي د y قیمت بیا هم 2 ده جمع 3 ضرب د x قیمت 3 ده. 2 په 3 کې 6 کېږي، نو به لیکو چې 6 او دلته 2 پاتې کېږي، 3 په 3 کې بیا هم نه کېږي. دا ټول مساوي کېږي له څو سره؟ د 6 څخه چې 2 کم کړو 4 کېږي، 4 جمع 9 مساوي کېږي له 14 سره. نو زموږ او تاسې ځواب 14 شو.